محمد رسول الله. کله چې د محمد رسول الله زنکدنو نبی علیہ السلام د دینه یریده چې د یهودو د نصاراو په شانه شرک زما په قبر څوک ونه کي. نو رسول الله دعا کوي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اے الله زما د قبر نه درگاه، زما د قبر نه وثن او عبادت خانه جوړه نه کی. اخلاص باندې دعوت دی. امام ابن قیم څه وایي؟ فاجاب رب العالمین دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران. الله دعا قبول کړه، درې دیوالونو کې الله بند کړ. نن پولیس ولاړ دی، عالم ولاړ دی، د نبی د قبر هغه جنګلی له چې څوک ګوتې وروړي نو ته وایي حاجي المرور حاجي صاحب مخکې ځه. دا اوسپنه د فایده نه ورکوي. دا ولې؟ مبلغ دی، داعي دی، په اخلاص اواز پورته کړی دی. چا چې په اخلاص اواز پورته کړ، دعوت یې وکړ، نو انشاءالله سبحانه وتعالی الله ول هغې کې خیر اچوي. الله دې زمونږ او ستاسې دعوتونه